د مالال میډیا درنو لیدونکو سلامونه. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. په کندهار کې د موتای سیالۍ ترسره شوې. د کندهار ولایت په مرکز حسیني ورزشي کلب کې د 15 جوړو 10 ورزشکارانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره د موتای سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې چې فردوس په 41 کیلو، یاسین په 80 کیلو او عبدالرشید په 51 کیلو وزنونو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړل. په پای کې د نوموړي کلب له لوري ګټونکو ورزشکارانو ته کپونه، میډالونه او د ستاینلیکونه ورکړل شول. هیره د نوي چې دغه سیالیو په مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلین هم ګډون کړی وو. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلادیش سره د یوې ټیسټ لوبې 3 یو ورځنیو او 2 شلوریزو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د جون پر 14مه به له بنگلادیش سره ټیسټ لوبې کوي. دا به له 2021 کال راهیسې لومړی ځل وي چې افغانستان د 15 یو ورځنیو لوبو لپاره میدان ته کوزیږي. افغانستان به په بنگلادیش کې 3 ورځنۍ او 2 شلوریزې لوبې کوي. د راپورونو په اساس بنگلادیش سره د ټیسټ لوبې وروسته ښایي افغان لوبډله هند ته لاړه شي چې هلته 3 ورځنۍ لوبې وکړي. افغان لوبغاړو په وروستي ځل د 2021 کال په مارچ کې له زمبابوې سره ټیسټ لوبه درلوده چې هغه یې هم وګټله. د تکواندو ملي فدراسیون له لوري د اووم ځل لپاره د تکواندو د 200 ورزشکارانو ته د کوکي وان نړیوال سازمان معتبر سندونه ورکړل شول. د یادونې وړ ده چې د دې نړیوالو سندونو د ورکړې لپاره د تکواندو ملي فدراسیون د هیواد په زونونو کې په نړیوالو معیارونو برابر 4 ورځنیز سیمینارونه ورکړي او د سیمینارونو له ګډونوالو څخه د ازموینې په پایله کې بریالي شوي تکواندوکارانو ته یاد سندونه ورکړل شول. د یادونې وړ ده چې د یادو سندونو د ورکړې په اووم پړاو کې د هیواد له پلازمینې ولایتونو او په ایران، پاکستان هیوادونو کې مهاجرو 200 تنو ورزشکارانو د کوکي وان نړیوال سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره د فوټبال ملي لوبډلې د لوبغاړو 29 کسیز نوملړ اعلان کړ. یاد فدراسیون وایي دغه کمپ د کویټي سرروزونکي عبدالله المطیري تر نظر لاندې دی. دا کمپ د مې له 24 د جون تر 9 نیټې پورې د عربستان په ریاض ښار کې ترسره کیږي. د دغه فدراسیون په وینا د تمرینی کمپ په پای رسیدو سره به د لوبغاړو نوملړ وروستی او ملي لوبډله به د مرکزي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره قرقیزستان ته ولاړ شي. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالیو پایلوبه چې پرون د مې میاشتې په 18 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې د پامیر لیجنډرز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. په خوست کرکټ لوبغالي کې د شدید اورښت او ګلۍ له امله بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام هم د دواړو لوبډلو ترمنځ شریک شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف وایي د دې سیالیو یوازینی هدف دا دی چې په دې لوبو کې لوبغاړي ښه تمرینات ترسره کړي ترڅو موږ په راتلونکو لوبو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د همداراز زیاته کړه چې افغانستان به په راتلونکي میاشت کې له سریلانکا سره لوبې ولري او له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند، بنگلادیش سره هم سیالۍ لري. یوازینی موخه غټ هدف د موږ همدغه و چې د لوبغاړو پکې ښه تمرینات وشي، ښه آمادګي وشي را روانو غټو سیالیو ته، سترو سیالیو ته. سریلانکا سره مسابقې لرو، هند سره، بیا بنګلادیش سره شاید نن موږ هغه اعلان کړو. آسیایي جام را روان دی، نړیوال جام را روان دی. دغسې ټورنمنټونه هغه لوبغاړو ته ډېره ګټه کوي. د راپورونو له مخې د ریال ماډرید په وړاندې د مانچستر سیټي د پریکنده ګټې په اړه د انګلستان د ملي لوبډلې د پخواني ستوري او د مانچستر یونایټډ کلب د پخواني لوبغاړي وین روني وړاندوینه په حقیقت بدله شوه. تېره شپه د اروپا د اتلانو لیګ د نیمه پای لوبې په دوهمه مرحله کې د پیپ ګاردیولا زده کوونکو وکولی شول چې د اروپا تر ټولو ویاړلې لوبډلې ریال ماډرید ته په 4 ګولونو سره ماتې ورکړي. د ریال ماډرید او مانچستر سیټي ترمنځ په لومړي لیګ کې مخالف انټرو وړاندې 29 کلن رووني چې اوس د امریکایي ټیم ډي سي یونایټډ مشر روزونکی دی، مانچستر ښار به نه یوازې ریال ماډرید ته ماتې ورکړي بلکې دوی به یې له منځه یوسي. د تېرې شپې په لوبه کې د مانچستر سیټي لوبډلې پرتګالي منځنی لوبغاړی برانډو سیلوا د میدان ستوری و او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د اروپا د اتلانو لیګ وروستۍ لوبه به د یکشنبې په ورځ د جون په 20 د استانبول په اتاتورک لوبغالي کې ترسره شي.